پاکستان یو ځل بیا په شرمونو وشرمید. د پاکستان لومړي وزیر اوکابینی غړو پر امریکایی خبریالی څه کړي. امریکایی خبریالی هر څه ښکاره کړه. دا چې څه شوي دلته یې ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. امریکایی خبریاله د پاکستان لومړي وزیر او د اوکابینی غړو راباندې جنسي تیری کړی. امریکایی خبریاله سنتهیا پرون ماښام د پاکستان پر پخواني لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني او د اوکابینی غړو کې د کورنیو چارو پخواني وزیر رحمان ملک او مهدوم شهاب الدین باندې تور ولګاوه چې په اسلام آباد کې د ماموریت پر مهال له هغه سره زور زیاتی کړی. د پاکستان یا دور اردو ژبې ورځپاڼې خبر ورکړی چې سنتهیار ویلي د پاکستان پخوانی لومړي وزیر یوسف رضا ګیلاني په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په زور جنسي تیری راباندې وکړ. نوموړي په دې تړاو له نړیوالو سازمانونو څخه د بېطرفه څېړنو غوښتنه کړې او نورو بهرنیو خبریالانو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانو ته یې ګواښ کړی چې پاکستان ته له سفر کولو ډډه وکړي یا د سفر پر مهال زما په څېر جنسي ځورونو ته آماده واوسئ. د نوموړي څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان پیپلز پارټۍ غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د امریکایي خبریالې د څرګندونو تحقیق به وکړي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جارې.